زه ګلالۍ یم د شیر زمان لور یمه. ما باندې پلار ولور ډېر زیات واخیسته 200 لکه پخوانی افغانۍ پخواني طالبانو وخت کې. بیا یې ما ته د سرو امیل واخیسته سره یې راته واخیستل پاونډونه ول. هغه یې خرڅ کړه. ما ته ویل امانت یې منکره کېده چې تا نه به یې څوک پټ کړي. هغه مې دوی کره امانت کېښودل چې کور ته لاړم بېرته راغلم. د ما امیل یې خرڅ کړی و ټکټر یې اخیستی و. هغه مې هر وخت ورته یادول دادا دې ما پیسې راکړه چې هغه د ډېرې سختۍ راباندې تېرې شوې دوی ما ته را نه کړې. بالاخر پلار مې پرې منکر شو. پلار مې راجګ شو شیر زمان ایستی د ما امیل خرڅ کړه. سخت کالي روزه کې پې قسم وکړ چې ما پې کسان راټول کړل د ما سره دې راکړي. د ما زوی فیصل ویلې چې زه دا سره ورنه اخلم پلار نه دی خلک راولم ورنه یې اخلمه او چې زه پې کاروبار ځان ته جوړ کړم. قرض مې ونه غوښتل پلار مې نه راکولې همداسې مې نه راکولې په سرو مې منکر شو. قسم مې پرې وکړ په جماعت کې. د ما زوی ویلې زه دغه سره ورنه اخلم خلک راولم ورنه یې په زوره اخلمه او ما اجازه نه ده ورکړې چې زویه داسې مه کوه. د ما په اجازه یې نه دي راوستي دا کسان خو ده راوستي د جان اغا او د ده په مصلحت دا کار شوی. دا ټول په شهادت رسېدلي ده. د جان اغا او د فیصل په رابطه د ما د ورېندار او د هغه په شهادت رسېدلي دي چې پیسې یې خپلې نه ورکولې د ما زوی ته. ورېندار مې و پلار مې و 4 ماشومان. د جان اغا او د فیصل په مشوره دغه شهیدان رامنځته شوي. د سرخود ولسوالۍ سلطانپور سیمه کې